أشكو إلى وأدمعي حر سكوب أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب ألول بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب لا يا قلب لا تحزن على صحبي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګران دوستانو لرم چې روغ جوړه د صحت جامع برتنوي په نننۍ ویډیو کې تاسو راخم تاسو څنګه کولای شئ د خپل ویډیو د خپل چینل لپاره لوګو جوړ کړئ. دوستان دا ډیره هم اسانه طریقه ده، صرف تاسو په یو کلیک سره د خپل ویډیو د چینل لپاره هغه لوګو جوړ کړئ. دوستان دا ډیره هم اسانه او ښایسته طریقه ده چې خلک به حیران شي دا لوګو څنګه جوړ کړئ. دوستان دا ډیره ښایسته طریقه ده. دا به تاسو راشي کروم براوزر ته، چون کې ما دا لینک صفحه سره راوستل دوستان نو بس تاسو دروخه دا دوستان اپلیکیشن دی، لینک به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی، هغه تاسو راواخلئ. دا چې کله تاسو کلاو کړئ دوستانو تاسو به داسې صفحې لګي، دلته به تاسو دوستانو هغه دغسې باندې کلیک کړئ. دوستان د هغې نه تاسو لږ به انتظار وکړئ، تاسو ته یو بله صفحې لشي. دوستان دلته تاسو قسمه قسمه لوګوګانې تاسو غواړئ څه قسمه لوګو جوړه کړئ، دا مختلفې طریقې تاسو ته ښودي دوستانو، مختلفې لوګوګانې زموږ دلته دا لوګو انتخابوي دوستانو. دې باندې به کلیک کړئ. تاسو کله چې باندې تاسو کلیک کړئ دا به تاسو یو صفحې ته بوځي. دلته به تاسو دوستانو ښکته راشئ، دلته دا اپشن وي دوستان، دا شین دلته ګوره که تاسو غواړئ بل قسم انتخاب کړئ هغه هم تاسو درکړي د موټر لوګو، نو راځئ موږ به دا د موټر لوګو انتخاب کړو. دا څه قسمه لوګو ده دوستانو. دلته بیا تاسو راشئ په دې اپشن به کلیک کړئ. کله تاسو په دې اپشن کلیک کړئ لږ انتظار به وکړئ، تاسو ته یو بله صفحه لشي. نو موږ انتظار کوو چونکې موږ ته بله صفحه لشي. نو کله دوستان تاسو ته دغه صفحه لشوله، دلته به تاسو تصویر غواړي، دلته به دغه تصویر اپشن باندې کلیک کړئ، دلته به تاسو تصویر ورکړئ. داسې نه په دې اول اپشن به کلیک کړئ دوستانو، تاسو به دلته په دې سرت اپشن باندې کلیک کړئ. تاسو به ګالري ته ځان ورسوئ دوستانو. ګالري نه به تاسو غواړئ کوم تصویر چینل تصویر دا جوړ کړئ په هغې لوګو جوړه کړئ، هغه به انتخاب کړئ. چونکې زه د خپل چینل تصویر اخلم، په دې غواړم لوګو جوړه کړم، چونکې دلته تاسو ته وایي چې دوستان تاسو څونه دا تصویر څومره راشي په دې لوګو کې. زه غواړم دا تصویر مکمل راشي. تاسو وکړئ دوستانو ته تاسو په دې باندې کلیک کړئ، انتظار به وکړئ. نو دلته دغه غوره شو دوستانو، هغه سرچینګ کوي ځان برابر دوستانو، لږ انتظار به وکړئ. دې نه وروسته به تاسو په دغه ځای باندې کلیک کړئ. تاسو هغې لپاره خپل هغه نوم غوره کړئ دوستانو. نو موږ دلته یو نوم لیکو، زه خپل چینل نوم لیکمه. أحبتنا وكم في القلب من شوق تعداهم أشد القلب من اوكي وای وقلبي ظل سرچینګ رواني دوستانو، تاسو به لږ انتظار وکړئ. دوستان تاسو وکړه دلته بیا تاسو دوستانو هغه په دې اپشن باندې کلیک کړئ. دغه باندې که چېرته تاسو غواړئ دې لپاره موسیقي یا اواز تبدیل کړئ، دې لپاره راشئ او که نه سیده به په دې خپل اواز لګېدلی، تاسو به دا ویډیو نښاني وي. تاسو دوستانو ښکته راشئ، په دغه اوکې به کلیک وکړئ، لږ به انتظار وکړئ. تاسو دغه صفحه لرئ دوستانو، دلته به تاسو انتظار وکړئ تر څو دا تصویر او دغه نوم په دې لوګو کې هغه برابر کړي. دا سرچینګ کوي دوستانو، لږ به انتظار وکړو، ویډیو به سټاپ کړو چونکې دا ورسي دوستانو. تاسو وکړئ دوستانو هغه رفتار شروع کړو، هغه اوس برابرېږي دوستانو، لږ انتظار وکړئ. وجاءت والعيون السود تغازلهم وتهواهم تقبل إخوة في الدرب مضوا والدرب ناداهم اگر ویډیو به لږ اوږده شي والهوى يمشي ولا لقيات لقي
تاسو ته وکړه دا صفحه موږ ته ویل دوستانو تاسو وایي دا ویډیو څه قسمه ده دلته به تاسو پلی کړئ نو تاسو خپله پلی کړئ دلته تاسو ګورئ چې دغه لوګو ښیي دوستانو چونکې ځان برابر دی دوستانو لاسنیونه برابر شوي تاسو ویل دغه جوړېدو لپاره تاسو باید دا ډاونلوډ کړئ لیکن چونکې دا تصویر خړ راغلی چونکې دا تصویر د دې لوګو مطابق برابر نه نو ځکه خړ دی دلته به تاسو غواړئ دا ویډیو ډاونلوډ کړئ نو په دغسې به کلیک کړئ غواړئ دا ویډیو ډاونلوډ کړو اجازه به ورکړئ بارګري نو لږ انتظار وروسته دغه ویډیو دوستانو ډاونلوډ شي دا ویډیو ډاونلوډ شوله دوستانو اوس موږ ځو دغه ویډیو ګورو چې دا څنګه ویډیو ده دوستانو انتظار به وکړئ وفي شوق نو دا دوستانو د ویډیو لپاره د لوګو جوړولو اسانه او اهمه طریقه دوستانو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي د دې ویب سایټ لینک به ما د ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دوستانو تاسو کولی شئ د هغه ځای نه دغه ویب سایټ ته تاسو ځان ورسوئ نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ نو چې زموږ هره نوې ویډیو ستاسو حضور ته هغه په وخت رارسېږي دوستانو نو هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې د بلې ویډیو پورې د الله په امان په مخه مو ښه